ګرانو کتونکو د جنوري یخني او دا د کلي مازدیګر او بیا د پښتو پلنې پښتو پلونکي شاعرانو ادیبانو او ځوانانو سره ناسته دا زموږ دپاره د فخر مقام دی. نن کلي ته راغلي یو د ادب سره مینه لرونکي پښتو پلونکي شاعران ادیبان او ځوانان را سره ناستي. دوی نه به لږ څه ارواول نن غواړو. اول به زه زینت الله حبشي صاحب نه شروع وکم. د ده په دې څو شعرونو باندې د زخم خوله کې راله مالګه کېږده، د زخم خوله کې راله مالګه کېږده، چا ویل چې ماله دې ملهم راکه، او زه به په دغه ویش پښمانه نه وم، زه به په دغه ویش پښمانه نه وم، ټوپک ته ستا وي خو قلم راکه. زینت الله حبشي صاحب چې یو لوی نوم دی او یو زمونږ په زړه کې یو لوی مقام لري د پښتو د ادب په لحاظ سره، د پښتو د پلنې په لحاظ سره. د تعلق د شمالي وزیرستان سره دی او پېښور یونیورسټۍ نه یې پښتو کې ایم اے هم کړې ده او ایم فیل یې نن سبا روان دی او په لکي مروت کې کالج نمبر 3 کې د پښتو لیکچرار په حیثیت باندې خپل فرایض هم ادا کوي او په کام کې د رڼا راوستلو کوشش کوي. دته به زه خواست کوم چې مونږ سره څه نه څه د ادب په لحاظ سره دی شریک کړي. زینت الله صاحب مرحبا چې دی زما د لیوني ضمیر سندرې دی زما د لیوني ضمیر سندرې ما نه نشي د پردي ضمیر سندرې دی زما د لیوني ضمیر سندرې ما نه نشي د پردي ضمیر سندرې مزمت او غندنه د نور حسنه مزمت او غندنه د نور حسنه چاویل دادی د سړي ضمیر سندرې. زبردست ډیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خصوصا ډاکټر صاحب ډیره مننه کی بیا د صاحب ډاکټر صاحب مننه کی بیا د معراج ډیره مننه کی چې د بنیادی تړپ په وجه سره دا پروګرام جوړ شوی ده. د ادبي لحاظ خاص کر د ادب سره د مینې په وجه سره یعنې دا پروګرام وجود میندله ده. څه شعرونه دي چې داسې لۍ او دا باران په ورو ورو رژول کوي، داسې لۍ او دا باران په ورو ورو رژول کوي، زه لکه یو ړنګ کور کې دیوال دې پاتې کړی یم. داسې لۍ او دا باران په ورو ورو رژول کوي، زه لکه یو ړنګ کور کې دیوال دې پاتې کړی یم. او خاره ما ویل ستا زړه کې به مینه 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 وي، خاره ما ویل ستا زړه کې به مینه 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 وي، زه د کلي ومه کلیوال دې پاتې کړی. خاره ما ویل ستا زړه کې به مینه 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 وي، زه د کلي ومه کلیوال دې پاتې کړی یم. څه شعرونه دي بلکې غزل نه مخکې کتاب وویئ کتې عنوان د پنډ وی چې په ژوند د خلکو هیر شي لکه مړی، په ژوند د خلکو هیر شي لکه مړی، بې ضمیره د ګاونډ یو نیم سړی. په ژوند د خلکو هیر شي لکه مړی، بې ضمیره د ګاونډ یو نیم سړی. او بیا به عشق و مینه وغندي بې ځایه، بیا به عشق و مینه وغندي بې ځایه، چې وړلی نشي پنډ یو نیم سړی. غزل ده چې د خاموشۍ د غونه سوی زخم، د خاموشۍ د غونه سوی زخم کله راوړي رنګونه، سوی زخم د خاموشۍ د غونه سوی زخم کله راوړي رنګونه، سوی زخم وخته یادګار به دې په زړه کې ساتم، وخته یادګار به دې په زړه کې ساتم، په وینو سره ګلونه سوی زخم سوی زخم.
د اور له کوره تندغرې راغی د اور له کوره تندغرې راغی د اور له کوره تندغرې راغی غواړي سکي جمونه سوی زخم د اور له کوره تندغرې راغی غواړي سکي جمونه سوی زخم او د زنکدن تبه کې ساه خلي زنکدن تبه کې ساه خلي بس اړوي وختونه سوی زخم بیا د زنکدن تبه کې ساه خلي بس اړوي وختونه سوی زخم آخري مقطع دو چې یا خبشي د دوزخونو مینځ کې یا خبشي د دوزخونو مینځ کې لري ژوندي فکرونه سوی زخم